السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تر دې دمه روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن اوسیږي. په تېر لوستونو مو هم په پوره غور او دقت سره زده کړي وي او د نن ورځ د لوست لپاره مو هم په خپلو کورونو کې مطالعه سرته رسولي وي او چمتو اوسیږئ. کتاب، کتابچه او قلم له ځان سره ولرئ. ګرانو زده کوونکو، راځو د تېر لوست کورنۍ دندې ته چې تاسو ته مې د سودیم کلوراید د برېښنایي تجزیې معادله درکړې وه چې په پایله کې سودیم او کلورین لاسته راتلل او همدارنګه د کلورین او اوبو ترمنځ تعامل چې هایدروکلوریک اسید او هایپوکلورس اسید منځته راتلل او په همدې ډول د کلورین او سودیم هایدروکساید تعامل چې سودیم هایپوکلوریت، سودیم کلوراید او اوبه ورڅخه لاسته راتلې. په دې هیله یم چې تاسو هغه کورنۍ دنده اجرا کړې، معادلې مو لیکلې او توزین کړې اوسیږي. آفرین، ډېر ښه ګرانو زده کوونکو چې کورنۍ دنده مو اجرا کړې ده. ګرانو زده کوونکو، راځو د تېر لوست بیا هم په لنډو ټکو کې تاسو ته بیانوم. د تېر لوست لنډیز ته تېر لوست کې موږ تاسو ګرانو زده کوونکو کلورین او د هغې مرکبونه ولوستل. ومو ویل چې کلورین د اووم اصلي ګروپ یا د هیلوجنونو د ګروپ یو مهم او غیر فعال فلزونو له جملې څخه یو فعال عنصر دی چې شین ژیړ تمایل رنګ لري، ګاز په حالت پیدا کیږي او یو ظاهري ګاز دی. دغه د کلورین ګاز ګرانو زده کوونکو د هوا څخه 2.5 ځله دروند دی او د مهمو مرکباتو یې سودیم کلوراید، پوتاشیم کلوراید او په همدې ډول اوبه لرونکی مګنیزیم کلوراید دی. ګرانو زده کوونکو، د کلورین د مهمو خواصو له جملې څخه چې کلورین مهم خواص لري، نو د کلورین د استعمال او د کارولو ځایونه هم زیات دي چې د کلوریت مرکبونه یې د لامبو د ډنډونو د څاګانو او ذخیره شویو اوبو د کلورینیشن او تعقیم او همدارنګه د سبزیو او ترکاریو د مینځلو او تعقیم کولو یا د میکروبونو د له منځه وړلو لپاره کارول کیږي. په همدې ډول کلورین د سودیم کلوراید له د برېښنایي تجزیې څخه لاسته راځي او همداشان ګرانو زده کوونکو کلورین د پلاستیکونو په جوړولو یا پی وي سی پولی وینایل کلوراید کې هم کارول کیږي. او ومو ویل چې کلورین په لږ او یا ډېر په متوسط ډول په اوبو کې حلیږي چې هایدروکلوریک اسید او هایپوکلورس اسید دوه تخریش کوونکي تیزابونه ورڅخه لاسته راځي. په همدې ډول د کلورین د نورو مهم مرکباتو له جملې څخه سودیم هایپوکلوریت، همدارنګه پوتاشیم هایپوکلوریت او کلسیم هایپوکلوریت نومونه مو واخیستل چې سودیم هایپوکلوریت مو په تشریحي ډول ولوست چې یو د میکروبونو له منځه وړونکی مرکب دی. د اوبو او څاګانو د ولاړو اوبو د تعقیم او د انتیسپټیک کولو یا د کلورینیشن کولو لپاره کارول کیږي. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو په تېر لوست کې ولوستل چې د سودیم هایپوکلوریت 1% محلول د غاښونو او د کالیو د مینځلو لپاره کارول کیږي ځکه چې دغه مرکب د رنګ جذبونکی دی او د سودیم هایدروکساید او کلورین د تعامل څخه سودیم هایپوکلوریت او سودیم کلوراید او اوبه لاسته راځي. نو ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې تېر لوست مو زده شوی وي، نو راځو د نن ورځې لوست ته او د نن ورځې لوست ته هم ستاسو ځیرتیا غواړم. بسم الله الرحمن الرحیم. د نن ورځې لوست مو بیا هم د 8م ټولګي د کیمیا مضمون 6م څپرکي موضوع ده. د 6م څپرکي د موضوعاتو لنډیز او پوښتنې. زموږ مخې ګرانو زده کوونکو په دې لوست کې دا دي، تر څو تاسو ګران زده کوونکي د دې لوست تر پایه پورې وکولی شئ چې د 6م څپرکي د موضوعاتو لنډیز زده کړئ یا د 6م څپرکي کې چې کوم موضوعات لوستي هغه په مفصل ډول مو لوستي، اوس یې په لنډه توګه زده کړئ. د 6م څپرکي پوښتنې د دې لوست تر پایه پورې تاسو وکولی شئ چې حل کړئ. د لوست پاڼه 88 او لوست مو 42 لوست ده. ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو په 6م څپرکي کې مهم صنعتي مرکبونه ولوستل چې د نړۍ د صنعتي کېدو یو لامل هم د کیمیا علم دی چې کیمیا علم په مرسته باندې مهم عنصرونه او د هغې مهم مرکبونه منځته راغلل چې دغه مهم مرکبونه د نړۍ د صنعتي کېدو سبب شول او نړۍ د صنعتي کېدو خواته روانه شوه. ګرانو زده کوونکو، د هغې له جملې څخه یو هم کیمیاوي سرې دي. کیمیاوي سرې مو ولوستې چې دا چې نباتات په ځمکه کې کرل کیږي، نو نباتات هم خوړو ته اړتیا لري او د خپل خواړه د کیمیاوي سرو په بڼه له ځمکې څخه د ریښو په واسطه اخلي او په همدې ډول یې
له هوا څخه کاربن ډای اکساید اخلي او په خپل د نبات په ساختمان په داخلي برخو کې کیمیاوي تعاملونه ورباندې سرته رسیږي چې خپل ځان ته او همدارنګه حیواناتو او انسانانو ته غذایي مواد یا خواړه چمتو کوي. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د نباتاتو د اړتیا وړ عنصرونه ولوستل چې شپېته عنصرونو ته نباتات اړتیا لري چې 10 عنصرونه د شپېتو عناصرو له جملې څخه 9% د بدن وزن د نبات همدغه 10 عنصرونه جوړوي. د هغې له جملې څخه 3 مهم عنصرونه وو چې یو یې نایتروجن او یو یې فاسفورس او همدارنګه پوتاشیم وو چې نایتروجن عنصر د امینو اسیدو او پروټین په جوړښت کې او همدارنګه د نباتاتو د تنو او شنو برخو یا پاڼو په وده او نمو کې مهم رول درلود. همدارنګه پوتاشیم عنصر د نشایستې، کتان، پنبې او قندونو د رشتو په اوږدوالي او جوړښت کې به مهمه برخه درلوده. د نباتي امراضو مخنیوی کولو او همدارنګه یې د نایتروجن د زیاتوالي منفي تاثیرات له منځه وړل. فاسفورس عنصر مو هم ولوست چې هغه هم د نباتاتو په بدن کې مهم رول لري چې یو د هغې مهمو کارونو څخه د فاسفورس د نباتاتو د میوې او دانې د ودې او چټکتیا سبب کیږي او همدارنګه فاسفورس د نبات په وده او نمو کې مهمه ونډه لري. ګران زده کوونکو همدارنګه موږ تاسو سرې ولوستې چې په عمومي ډول سرې لومړی داسې کولی شو هغه کیمیاوي مواد او مرکبات چې په ځمکه کې د نباتي محصولاتو د کیفیت او کمیت د ښه والي په لپاره علاوه کیږي او زیاتیږي. کله چې په ځمکه باندې د ډېر وخت لپاره نباتات وکرل شي نو په ځمکه کې د موجوده عنصرونو اندازه کمیږي. نو موږ تاسو هغې ته کیمیاوي سرې علاوه کوو چې د کیمیاوي سرو په مرسته بیرته د هغې عنصرونو او موادو چې د نباتاتو ورته اړتیا لري مقدار پوره کیږي. او سرې په عمومي ډول په 2 اساسي ګروپونو ویشل شوي چې یو یې عضوي سرې یا ارګانیک فرټیلایزرز دي او دوهم یې غیر عضوي سرې یا ان ارګانیک فرټیلایزرز دي چې بیا مو تاسو وویل چې نور عضوي سرې د حیواناتو فاضله مواد همدارنګه د نباتاتو د تنو او پاڼو هغه برخې چې تر خاورو لاندې شوي نارسېدلي سکاره او د غذایي موادو د پروسس محصولات دا ټول د عضوي سرو له جملې څخه دي. همدارنګه یوریا هم یو عضوي سره ده چې د حیواناتو په تشو متیازو کې هم شتون لري، سپین کرستلونه یې په شکل او همدارنګه په مصنوعي ډول هم جوړیږي. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ولوستل چې کیمیا د غیر عضوي سرو په برخه کې په مختلفو فابریکو کې د نړۍ په ټولو فابریکو کې تولیدیږي او د دې سرو ځینې ډولونه په طبیعت کې هم شتون لري. سودیم هایپوکلوریت مو ولوست، پوتاشیم هایپوکلوریت او کلسیم هایپوکلوریت چې دا د کلورین د مهم مرکبونو له جملې څخه دي. او سودیم هایپوکلوریت د داغونو د له منځه وړلو او د اوبو د کلورینیشن او همدارنګه د غاښونو د بدبویي او میکروبونو د له منځه وړلو لپاره کارول کیږي. په همدې ډول موږ تاسو یوریا ولوسته چې یوریا یوه نایتروجن لرونکې مهمه عضوي سره ده او د یوریا سره په خاوره کې په اسانۍ سره په امونیا بدلیږي. همدا یې ښه خاصیت ده، چاودیدونکی خاصیت نه لري، اور نه اخلي، په هغه چاپیریال کې چې شتون لري هغې چاپیریال ته زیان نه رسوي او نو ځکه د یوریا سره ډیره د ګټې اخیستنې وړ ده. او په صنعت کې یوریا سره د امونیا او کاربن ډای اکساید تعامل څخه په 2 مرحلو کې لاسته راتلای چې په لومړۍ مرحله کې امونیم کاربامیت مرکب یو اکزوترمیک تعامل هم و لاسته راتلو او دوهمه مرحله کې امونیا او اوبه لاسته راتلل، په بخښنې سره یوریا او اوبه لاسته راتلل چې دا یو اندوترمیک تعامل و. راځو ګران زده کوونکو د شپږم څپرکي د پوښتنو حل کولو ته چې زه په دې برخه کې شپږم څپرکي د پوښتنو له جملې څخه یو څو پوښتنې تاسو ته حل کوم. په دې هیله یم چې نورې تاسو به په خپلو کتابچو کې ټولې د دې څپرکي پوښتنې لیکئ او حل کوئ به یې. ګرانو زده کوونکو په لومړۍ برخه کې سمې او ناسمې جملې راکړل شوي چې د سمې جملې په مقابل خالي ځای کې به یا په مقابل لنډکیو کې به ورته د سین توری او د ناسمو جملو په مقابل لنډکیو کې به ورته د نون توری لیکئ.
لومړۍ پوښتنه ده 10 عنصرونه د نباتاتو 9% وزن تشکیلوي. دا څنګه ده ګرانو زده کوونکو؟ آفرین، دا یوه سمه پوښتنه ده. او دوهمه پوښتنه نباتات د خپلې اړتیا وړ کاربن د خپلو پاڼو په واسطه په لاس راوړي. څنګه ده ګران زده کوونکو دا پوښتنه؟ آفرین آفرین، ډېر ښه، دا پوښتنه هم سمه ده. نو سین توری ورته ولیکئ. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو په 5مه پوښتنه ده د سودیم هایپوکلوریت مرکب د تعقیم لپاره استفاده کیږي. آفرین ګرانو زده کوونکو، دا جمله هم سمه ده، درسته ده. او په همدې ډول د حیواناتو فاضله مواد غیر عضوي سرو له جملې څخه دي. آفرین، ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، دا پوښتنه ناسمه ده چې د حیواناتو فاضله مواد د عضوي سرو له جملې څخه دي. نو د نون توری په خالي ځای کې ورته ولیکئ. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو په 2مه برخه کې خالي ځایونه راکړل شي چې په مناسبو کلمو سره ډک کیږي. 8مه پوښتنه د NH2COONH4 څخه د یوه مالیکول اوبو ایستلو په نتیجه کې کوم مرکب لاسته راځي؟ آفرین، د یوریا سره په لاس راځي، یوریا مرکب. یوریا سره زموږ د ګران هیواد په کوم ولایت کې په زیاته اندازه تولیدیږي؟ آفرین، په مزار شریف کې. د غیر عضوي مهمو سرو له جملې څخه ده. کومه سره؟ د امونیا سره د غیر عضوي مهمو سرو له جملې څخه ده. ښه ګرانو زده کوونکو، په 3مه برخه کې موږ تاسو ته 4 ځوابه پوښتنې راکړل شوي چې د 4 ځوابونو څخه یو ځواب درست ده. تاسو به یو ځواب پیدا کوئ، درست او سم ځواب به پیدا کوئ. 11مه پوښتنه ده د اوبو جذب د ریښو په واسطه د کومو عنصرونو په واسطه برابریږي؟ آفرین ګرانو زده کوونکو، جیم ځواب درست ده، اکسیجن او هایدروجن. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو 12مه پوښتنه ده د یوریا سري فورمول کوم یو د لاندې فورمولونو څخه دی؟ کوم یو فورمول ده؟ آفرین ګرانو زده کوونکو، د الف جز درست ده، CONH2 دوه ځله یا 2 ځله تکرار شوی ده. او په همدې ډول 14مه پوښتنه د کاربن د عنصر زیاته اندازه د کوم مرکب په شکل د پاڼو په واسطه جذبیږي؟ آفرین آفرین، ډېر ښه لایق زده کوونکي یاستئ. د کاربن زیاته اندازه د پاڼو په واسطه چې جذبیږي کاربن ډای اکساید په بڼه، نو الف ځواب درست ده. ښه ګرانو زده کوونکو، راځو وروستۍ برخې ته یا 4مې برخې ته چې په 4مه برخه کې موږ تاسو ته تشریحي پوښتنې راکړل شوې. تاسو به په تشریحي ډول د دغه پوښتنو ځوابونه خپلو کتابچو کې ورته ولیکئ. د هغې له جملې څخه ګرانو زده کوونکو 14مه پوښتنه ده ولې کرنیزو ځمکو ته سرې ورزیاتیږي؟ ځکه کرنیزو ځمکو ته سرې ورزیاتیږي چې د نباتاتو د اړتیا وړ عنصرونه چې د څو کلونو لپاره په ځمکه کې نباتات کرل شوي وي هغه له منځه ځي، خلاصیږي. نو په پای کې نباتات هغه د اړتیا وړ عنصرونه لاس ته نشي راوړی. نو په همدې لحاظ باندې موږ تاسو د سرو په بڼه هغه د نباتاتو د اړتیا وړ عنصرونه ځمکې ته علاوه کوو تر څو نباتات د حاصلاتو د کیفیت او کمیت په ښه والي کې همدغه سرې مهمه رول لري. نو د نباتاتو کیفیت، د حاصلاتو کیفیت او کمیت ورسره ښه کیږي. کوم عنصرونه د نباتاتو 9% کتله جوړوي؟ 10 عنصرونه د نباتاتو 9% کتله جوړوي چې یو یې هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، کاربن، پوتاشیم، همدارنګه فاسفورس، کلسیم، اوسپنه، سلفر او مګنیزیم عنصرونه دي. د یوریا لاسته راوړنه د کیمیاوي معادلو په واسطه ولیکئ. تاسو به ګران زده کوونکو هماغه په 2 پړاوونو کې چې امونیا د کاربن ډای اکساید سره تعامل کوي، امونیم کاربامیت مرکب او بیا امونیم کاربامیت مرکب تجزیه کیږي پر یوریا کیمیاوي سره اوبو باندې هغه معادلې به ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځ لوست پای ته ورسېد. ستاسو کورنۍ ده دا همدغه د شپږم څپرکي د پوښتنو د ټولو پوښتنو لیکل او حل کول دي. زموږ ستاسو د راتلونکي لوست اووم څپرکی دی چې تیزابونه او القلیګانو به پکې لولو. په دې هیله یم چې تاسو د راتلونکي لوست لپاره هم په خپلو کورونو کې مطالعه سرته ورسوئ او چمتو اوسیږئ. تر بیا چې زه ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم، تاسو پر لوی او بښونکي رب سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.